ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ډیرو قدرمنو د دې علاقې معزز اوریدونکو، زمانه مخکې زما خوږو او قدرمنو ورونو د تربیت د اولاد په باره کې او د صحابه کرامو د شان په باره کې بیانات وکړل. معززو په مجلس کې چې زه ګورم اکثریت پکې د هغه ورونو دی چې هغې ته ځوانان ویلی کېږي. نوجوان نسل، ځوان کل، ینګ طبقه، ځوانان او زلمي، دا د دې امت ژوندي زړونه دي. ځوانانو، زلمو، تاسو د دې امت بیدار او کتونکي سترګې یئ. ځوانانو ورونو، تاسو د دې امت مضبوطې مټې یئ. الله مکه که چېرته تاسو د خپل مسیر نه خطا شوئ، خپله لاره مو پرېغوسته، را روان امت به ډوب شي، را روان امت به د تباهۍ سره مخ شي. ستاسو تربیت، تاسو ته پاملرنه، په تاسو باندې نظر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله ساته، بلکې ستاسو ذکر د ځوانانو، د نوجوانانو، د زلمو قرآن کې الله رب العالمین کوي. سورة کهف د زلمو د ځوانانو واقعه موږ ته راوړي. الکان زلمی ځوانان را اوچت شو، ولی د شرک په خلاف د الله رب العالمین د وحدانیت او د توحید د پاره خپل سره قربان کړل، خپل خواږه د سهولت او د آرام کورونه او بیټونه او بسترونه قربان کړل. عهدې پرېغوستلې، کور کلی وطن یې پرېښوده، هجرت یې وکړ، ځواني غرونو او غارونو ته وقف کړه، د الله د پاره پیاده مزلې وکړې. ځوانانو، ځوان کلو، زلمیو، د عمر داسې عمرو چې د غره په مزل هغوی نه ستړي کېدل، په ولږه باندې نه خرابېدل، هجرت ورته اسانو. الله رب العالمین ته د دغې ځوانانو دا اقدام، دا غره ته تلل، غار کې دیره کېدل، هلته اوسېدل، کور پرېغوستل، د شاهي او بادشاهي ژوند نه تېرېدل خوښ شول. الله وفرمایل انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دا ځوانانو، دا الکانو، دا نوجوانانو، دا زلمیو، خو زلمی څنګه و؟ دا د میدانونو د لوبو زلمی نه و، دا د کرکټ او د فوټبالو زلمی نه و، دا د فیسبوک او د ټیک ټاکو الکان نه و، دا د یوټیوب پیژندونکي الکان نه و، دا فلمی اکټران نه و، دا فنکاران نه و، دا ډمان نه و. انهم فتیة آمنوا بربهم، دا داسې الکانو چې اولنی کار آمنوا بربهم، الله یې وپېژنده، په الله یې ایمان راوړه. وزدناهم هدى، الله فرمای د ایمان په عوض کې
ما د هغوی ایمان او هدایت زیات که الله ته خوشحاله شه د دوی د رکېدل د دوی په غار کې شپې الله ته دومره خوښې شوې ولې ځوانۍ وې مټې وې ښایسته بدنونه ښکلې چهرې وې ښکلې ویښته خو چې په غار کې وخت تېرو مهاجر شول الله قرآن کې د دوی د غار په نامه سورت کهف نازل کړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځکه فرمایي د انسان قدمونه به د ځای نه ونه خوځي الله رب العالمین څلور تپوسه کوي وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وزونه وزلميه ود تندرست مټو والا عن شبابه فيما أبلاه ځواني دې په څه کې زړه کړه دا توره ږیره دې په څه کې سپینه کړله دا ښایسته ویښته دا په څه کې زاړه شولو دا ښکلې ځواني دا دنګه ځواني دا چنار ځواني دا تا په څه کې تېره کړې ده ځوانه ستا جواب به څه دوه جوابه به یو به دی چې الله په غفلت کې تېره وه دا انسان به تباه شي دویم جواب به دی چې الله رب العالمین ستا په دین کې تېره شوې وه اووه کسان د عرش د سوري د لاندې به ناست دي د قیامت سخته ورځ ګرمي به یؤتا بجهنم لها 70,000 زمام جهنم براولي 70,000 واګو کې تړلې مع كل زمام 70,000 ملک د هرې واګې سره او یا زره ملائک انسانان به په خولو کې ډوب ولاړي حفاتا عراتا غرلا خپابل بربند ناسنت په داسې حالت کې موږ سوري ته محتاج یو د الله د عرش سوری دی د الله د عرش سایه ده هغه ملاویږي هغه چاته وشاب نشأ فی عبادة الله یو هغه نوجوان هغه زلمی هغه ما الله د عرش د سوري د لاندې کینی چې خپله ځواني د الله په عبادت او بندګۍ کې زړه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځوان راځي زلمی دی مسند احمد کې دا روایت دی ابو امامه الباهلی رضی الله عنه نقل کوي موږ ناستو یو زلمی راغی فتن شابا الکو زلمیو جماعت کې راننوت یا رسول الله ائذن لی بالزنا اے د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته د زنا اجازه وکه مال د زنا اجازت راکه صحابه کرام حیران شو چې د زنا اجازت په جماعت کې او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې ورپاسېدل ورته وایي مهما دا څه وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابو ته فرمایي دی پرېږدئ ورته وایي ادنه رانږدې شه فدنا قریبا منه هغه ځوان هغه زلمی چې وایي ما ته د زنا د بدکارۍ اجازه راکه رسول الله علیه السلام د سپېړې ګزار نه ورکوي کوتک او ډانګ ورپسې نه رالي د جومات نه نه شړي ورته وایي ادنه رانږدې شه فدنا قریبا منه رسول الله علیه السلام ته نږدې کېناست موږ ځوانان په خپله متنفره جومات ته چې ماشوم راننوته لکه څوک چې بم راننه باسي دا بعضې تاسو مه خفه کېږئ سپین ږیرو له سخته غوسه ورشي ماشوم راننوت ماشومان په سکولونو کې آزاد دي هغه ماشومان هم چا بند نه کړل
چې میسه استاد ولا پوزه پاکي په بازارونو کې آزاد دي په ودونو کې ډمانو سره ډمامو ته میوزیک ته چې ناستي څوک نه وایي چې ماشوم دی خو چې چرته دی الله پیژني رسول پیژني هلته موږ له غوسه راځي ماشوم راننوت د ماشومان موږ متنفره کړ هلته زموږ پېښور کې یو ملګري قصه کوله وایي پلانکي جومات له هلکان نه راځي ولې نه راځي یو بابا پکې دی وایي چې کوم هلک سرتور سري ټوپۍ نه وي په سر هغې رټي او سختې خبرې ورته کوي غلطه کوي سرتور سر ګرځېدل ښه کار نه دی خو بغیر د ټوپۍ نه خو مونځ کېږي مونځ کې خو کمی نه راځي بابا پرېږده چې راځي یو ورځ به استاز د ټوپۍ په باره کې خبرې وکړي دی به یې واوري اثر به پرې وکړي ولې متنفره کې موږ بعضې هلکان وګورو پنسې لږې خپو کې راکاږي پرتي خبر نه دی فاسقه بېدینه اوچتې که دا انداز خو نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم د ځوانانو څنګه تربیت هغه ځوان چې د زنا اجازت غواړي څه وایي ورته وایي رانږدې شي خوا کې کښېنئ ورته وایي اتحبه لامک دا غواړي چې ستا د مور سره څوک بدکاري او زنا کوي هغه وایي لا والله یا رسول الله جعلني الله فداک الله مې درته نه قربان کړي په الله قسم که د خپلې مور سره زنا او بدکاري چې بل څوک یې زما مور سره کوي نه غواړم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته فرمایي ولا الناس يحبونه لأمهاتهم هیڅوک هم نه غواړي چې زما مور سره څوک زنا وکړي ته چې د زنا اجازه غواړي ته چې زنا پسې ګرځي ته چې هغه ځای او هغه ځای کې اوړې راوړې ته چې زنانه ته ارادې خرابې ستا د مور سره چې څوک داسې کوي زړه به دې وچي دا به هم د چا موري چې ته ورپسې بازار کې روانې بیا ورته وایي اتحبه لبنتک دا غواړي چې ستا د لور سره څوک داسې وکړي وایي نه د خور سره ترور سره ماسی سره نه هیڅوک هم د خپلې لور سره بدکاري نه غواړي هیڅوک هم نه غواړي زنا لرې خبره نه غواړي چې زما خور ته څوک په غلطه او کږه سترګه وګوري نه غواړي چې زما په دروازه کې یو انسان په غلطه اراده ودرېږي وځوانه وزلمیه ته چې د دروازو ته ولاړې د سکول او د کالج مخې ته ولاړې ته چې د چا نمبرو ته میسجونه او رنګونه ورکې ته چې چا پسې شاته روانې ستا چې څنګه کور کې خور ناسته ده او زړه دې پې چوي دا هم د چا یو غیرتي انسان خور به او قمقله شوي به او یا به ته قمقل شوي ازوان نبی صلی الله علیه وسلم فوضع يده عليه د شفقت او د رحم لاس پې کېغوست او دعا ورته کوي اللهم اغفر ذنبه یا الله ګناه وبخه اللهم اغفر ذنبه ګناه معاف کا وطهر قلبه وحسن فرجه یا الله زړه پاک کا عورت د ګناهونو نه محفوظ کا صحابه فرمایي من بلیدا دغه ځوان پردو زنانو ته به سترګې هم نه اوچتولې شباب دی ځواني ده مټې دي طاقت دی خواهشات په جوش کې روان دي خو دا ځواني د دې نه بله فایده واله عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما
هر شپه یو قرآن شریف ختمی. نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر شي، ورته وایي زه خبر شوی یم چې ته هره شپه قرآن شریف ختمی. وایي آو. وایي په یو میاشت کې یو ختم کوه، په قلاره به لولي، په آرام به لولي، لږ سوچ به پکې وکړي، د الله د دې کلام الفاظ به صحیح ادا شي، مزه به وکړي. وایي یا رسول الله دعني استمتع من قوتي ومن شبابي. پرېمې ده، شباب دی، ځواني ده، طاقتونه دي، د دې نه فایده علم، بیا به بوډا یم، نظر به کار نه کوي، بیا به په ورځ کې سپاره هم نشم ویلی، پرېږده چې د ځوانۍ نه فایده والمه. موږ څه وایو؟ شباب دی، ځواني ده، د ځوانۍ نه فایده الو. ولې بچه دوبۍ ته لیږم، د ځوانۍ نه فایده الو ولې اماراتو ته، او بیا ورپسې روان یورپ، امریکا او سپین او فرانس او لندن ته. ورونه ډېر خوشحاله وي. دا ګړۍ دا لالاجي د یو کې نه رالیږلې ده، دا موبایل دا مې لالاجي د هلته نه رالیږلی دی، دا ګاډی دا مې لالاجي راوړی دی، دا فلان دا فلان. ته لالاجي نه خبرې؟ لالاجي هلته په لندن او امریکا او یورپ کې لګیا دی، د خنزیرانو ته ګیا اچوي، خنزیران لالی او سپي لمبوي. هغه د مونځ نه دی خبر، هغه شراب خرڅوي، هغه جومات نه پیژني، هغه ګرجې ولیدلې، هغه د جمعو نه خبر هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس کې ناست دی، یو سړی راننوت، نوجوان دی، زلمی دی، ځوان دی. یا رسول الله طهرنی، ما پاک که. رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وایي ویحک قم فاستغفر الله وتوب الیه. پاسه استغفار وایه، توبه وباسه. لږ وخت پس بیا راغی، ما پاک که. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي توبه وباسه، استغفار وایه. په دریم ځل بیا راځي، په څلورم ځل. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي فیما اطهرک، کومه ګناه ده نه شوې ده چې ځان پاکول غواړې؟ هغه ځوان وایي من الزنا، ما نه زنا وشوه، ما نه بدکاري وشوه، یو ځل وشوه. نه غواړم چې د الله مخې ته زناکار لاړ شم، نه غواړم چې د زنا سزا ماته په آخرت کې د محشر په میدان کې د ټول عالم مخې ته میلاو شي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي ابهی جنون، سړی خو لیونی نه دی؟ وایي نه، نه دی لیونی. اشرب الخمر، شراب خو یې نه دي څکلي، خولې وله بوی کړه، نه نشه نه دی، په نشه کې هم نه دی، روغ جوړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته امر کوي چې دی وباسئ او دی رجم کوي. هغه وباسي، رجم کیږي. شادي شده یو زناکار، دا کفار حدود پورې خاندي. وی غلا وکړه، لاس دې ولې دلته کټ کیږي؟ اسم غلا وشو، دا قیمتي اندام ولې کټ کیږي؟ ته د دې درد نه نه خبر چې ټوله ورځ پې خوله تویه کړې ده، مسافرۍ کړې دي او پیسې ګټلې دي او په کور ور واوړې ده، زنانې هم وله بېعزته کړلې او سره او سپینه او پیسې تې ویې وړلې، د هغه په زړه به څه تېرېږي؟ خو که د یو غل نه سر عام په بازار او چوک کې لاس کټ شه، واچوه په دې لارو کې سره څوک بیا نه وړي. د قصاص دا مطلبي یو زناکار رجم که. مخکې ورځو کې په موټروی باندې زنانه روانه ده،
د شپې په 12:30 او 1 بجه خو په موټر او ګاډي کې تنې تنها ده. کسان راغلل بې عزته یې کړه او د بچو په وړاندې هغې سره زنا وکړه. زړه مو چوي خفه یو ولې یو مسلمانه خور بې عزته شوه. خو مسلمانه خور هم د اسلام د اصولو او د آدابو خلاف روانه وه. په نیمه شپه یوازې ولې وځي؟ تا ته شریعت نه دی ویلي وقرن فی بیوتکن، کور کې اوسه. کومه زنانه چې د محرم خاوند یا زوی یا ورور یا وراره خورایي نه بغیر سفر کوي، رسول الله علیه السلام فرمایي زه ترې ناراضه او خفه یم، حج او عمره ورته نه ده جایز. کیدای شي د هغې زنانه به څه ضرورت زنا وشو، غل ونیولی شي، زناکار. وزیر اعظم صاحب هم وایي او کابینه هم وایي، پارلیمنټ هم وایي چې دله سزا دا ورکوي چې د ده نه دا خاص اندام دا خسي کوي، نامرده کوي. الله اکبر. هغه وطن چې د لا اله الا الله په نامه جوړو، په هغې کې په شریعت پورې داسې ملنډې او ټوقې. شریعت شته، قرآن رجم وایي، قرآن دی وایي وجنئ، دا مړ کوي. یو زناکار چې رجم شه، زما هره مور هره خور هره لور د دې عزت به محفوظ شي. خلاف شریعت سزا ولې مقررې؟ وی ما نه زنا شوې ده، ما پاک که صحابي راغی ماعز ابن مالک رجمک ووجلش. صحابو به خپل منځ کې چا به ویل احاطت به خطیئته هلک ماعز، ماعز تباه شه، په زنا کې لاړه. چا به ویل نه توبې ویستلې ده. صحابه دوه ډلې شو، چا ویل ښه سړی و توبې ویسته، چا ویل نه په زنا کې لاړه. 2-3 ورځې بعد موږ په جومات کې ناستو، رسول الله صلی الله علیه وسلم را ننوت، سلام یې ویل استغفروا لاخیکم ماعز، د ماعز ورور د پاره بخنه وغواړئ. موږ ټول ویل غفر الله لماعز، الله ماعز وبخه. رسول الله علیه السلام وفرمایل هغه نوجوان هغه ځوان چې زنا یې کړې وه خو الله ته ځان حواله که، د الله په وړاندې ځان پاک که، مرګ قبول که، سزا یې قبوله کړه، په صدق په اخلاص د زړه د درد د زړه د مینې توبه وویسته. رسول الله علیه السلام فرمای د ماعز توبې نه خبر یی لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعهم. د ماعز توبه الله ته داسې خوښه شوه چې د ماعز توبه په دې ټول امت ګناهګارانو تقسیم کې الله به ټول امت معاف کړي او به بخي. ماعز زلمی و، ځوانو نوجوانو، ګناه کېږي. موږ معصوم نه یو، موږ نه ګناهونه کېږي، خو زموږ الله توبې قبل. ځوانانو ورونو وزلمو وشا زلمو، دا خپلې ځوانۍ د کرکټ په میدانونو کې مه زړوئ. کله ناکله دا اکټران او دا کرکټ والا پلیران کلاړیان پښتو کې ورته لوبغاړي وایي. موږ لوبغاړي ماشومانو ته وایو، هغه هم ماشومان دي لوبغاړي. دوی انټرویو ورکوي، یاره وایي زه 5 میاشتې وشو 3 میاشتې وشوې، مور مې نه ده لیدلې، پلار مې نه دی لیدلی، په انګلینډ کې وم او دوبۍ کې وم او میچونه مې کیلول او لوبه روانه. د لوبې دپاره، د ګین او د بیټ او د ویکټو دپاره دنیا دې تباه شوه. مور او پلار د دعا نه محرومه، دیدن نه محرومه، او د آخرت دې څه پته لګي؟ دا په تا فرض ده چې ته به په ګراونډ کې ودرېږي، ستا هغه مونځ څنګه مونځي؟ بیا هغه موږ ته ښایي. زموږ ځوانان دغې طرف ته روان، فټبالونه
دشمن نه پیژني، کفار نه پیژني، کافر پیژني. د انډین فلمي اکټرانو نومونه ورته ټول زده دي، د ودونو تاریخ یې ورته یاد دی، سالګره مو ته یاده ده. خو د رسول الله علیه السلام ګستاخ او دشمن نه پیژني. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایی میدان د بدر دی، غزوة بدر د بدر غزا ده. یو دوه هلکان رال، واړه واړه دي، تنکي زلمي دي، یو مخي طرف ته بل ګس طرف ته معاذ ابن عمر ابن الجموح او معوذ ابن عفراء. وای زړه کې مې راله چې ارمان الله دا دواړه غټ غټ سړي وې، نن به زمونږ ډېر په کار راغلي وې، واړه واړه هلکان. وای راته وایي یا عم این ابا جهل، کاکا ابو جهل به چېرته یي؟ وای ما حیران شم چې په ابو جهل څه کوئ؟ وای دواړه راته وایي اخبرت انه يسب رسول الله، زه خبر یم چې ابو جهل رسول الله علیه السلام ته کنځلې کوي. ما ته مې مور ویلي دي ابو جهل فرعون هذه الامه، د دې امت فرعون دی. غیرتي مور ورته دشمن وښوده او ورته ویل دا ګستاخ رسول دی، نبي پسې کنځل کوي. وی دې ځوانانو قسم وکړه، فوالله زما دې په الله قسمي که ابو جهل زه ووینم نو زما سوری د هغه د سوري نه به جدا نشي تر هغې پورې چې یا به زه مرم یا به هغه مري. هلکانو ته چې ګورم تورې م سمې نشي اوچتولی، واړه واړه دي، تنکي هلکان دي. داسې هلکانو ته موږ ماشومان وایو، داسې هلکان موږ په خپله د لوبو سامانونه وله راوړو، داسې هلکانو له موږ آیپیډ په لاس کې ورکوو، موږ ورته موبایل یې ورکوو، موږ ورته پکې ګیمونه اچو چې بچیا وایله او چې ګیم لګوي، موږ مور او پلار یې ورته ډېر خوشحالی خاندي. داسې ماشومان د ګاړو نه میوې راپټوي، مور له چې راوړي مور یې ترې غټ چک ووایي ورته وخاندي، بچیا وخو یې نه لیدلي. دا د دې عمر هلکانو. و چې ابو جهل ما ولید، ما ورته ویل هغه دی، اس باندې سورو، سردارو، په تنه باندې لویو، ډېر په غرور او تکبر کې راوتی. وایي دې دواړو ځوانانو زما نه داسې منډه کړه که انهما سقران، لکه دوه شاهینان او بازان چې منډه کړي. منډه منډه ابو جهل خو په اس ناستی نه وررسي، د اس خپې وله په توره ووالې راوغورځېده، د تورو ګزارونه پې وکړل، هغه را سملو مضبوط ګزارونه. ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې رالم په هغه کې لږه لږه ساوه، ما ته سر قلم که سر مې ته پرې که جدا مې. دواړه ځوانان، دواړه هلکان معاذ او معوذ رسول الله علیه السلام له ورځي، ای د الله رسوله د دې امت فرعون ما مردار که، بل هلک وایي نه ما وجلی دی. رسول الله علیه السلام ورته وایي تورې خو مو نه دي صفا کړي؟ وایي نه. وایي وینه پې شته؟ وایي ما ته وښایې. د دواړو هلکانو په تورو باندې د ابو جهل وینه وه. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي کلاکما قتل، تاسو دواړو وجلی دی، تاسو دواړو ته دا شرف ملاو شو چې د دې امت فرعون هلکانو مردار کړ. هغه داسې هلکانو. ټکنالوژي هغوی سره نه وه، 24 ګنټې بجلیان هم نه وي، نورې د دې دور جدید اسلحې هم ورسره نه وي، خو میندو پلارانو د هغوی تربیت کړی. هغوی ځوانۍ ته نه کتل، هغوی ناوې ته نه کتل، ښځې ته یې نه کتل چې دا به پاتې شي. غزوة احد، د احد غزا ده. د نبی صلی الله علیه وسلم یو ځوان ملګری دی،
حنظله ابن ابي عامر واده وک واده والا ته مونږ اسیم زلمی وای اوم زلمی واده سره ډبل زلمی شي ځوانو نوجوانو ناوې راله کور ته شپې ورسره تېره کړه سحر د جهاد اعلان وش فرض جهاد د مونځ په شانتې فرض و د خپلې زنانه سره مانځه پسې بیا میلاو ش کوروالی جنوب ش زنانې راله د خپل قوم څلور مشران خبر کړل چې فلانکي کاکا او فلانکي کاکا او ماما او لالا خبر شئ ما سره بیګا خاوند شپه تېره کړې ده ما سره میلاو شوی دی هسې نه چې زما ماشوم پیدا شي بیا به وایي چې یوه شپه وه ما سره میلاو ش هغوی ورته وایي دا ولې وې وایي ما خوب ولید ان السماء فرجت اسمان وشلېده حنزله پکې ورننوت اسمان رابند ش وایي زه تعبیر ورکوم چې زما دا زلمی دا خاوند دا شهید کیږي دا زمانه روان دی معرکه وه جهادو شروع جنگ کې خامخا مړي وشي شهیدان وشي که ما ته متوجه شي ډېره فایده به وکړي به تاسو ته مخامخ ناست دي انشاءالله وایي جنگ کې ګوړې نه تقسیمیږي حنظله رضی الله عنه شهید شه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شهیدان ګوري ویل صحابه ته ایثار شئ مه راځئ ودرېږئ لږ هغوی حیران ش یو شهید یوازې پروت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حنظله تغسله الملائکه اخوا شئ ملائک راغلی دي دته غسل ورکوي ولې حنظله زلمی ځوانو هغه نوی نوجوانو هغه د ینګې باډۍ والا ینګ عمر والا مضبوطې باډۍ والا هغه د اولې شپې ناوې پرېغوسته نن موږ ځکه وایو درومې حنظله دا دقه حنظله دی رضی الله عنه صحابه فرمایي اوبه نه وي بالټي نه و موږ چې لاړو د حنظله رضی الله عنه د سر نه اوبه څڅېدلې دا د دې امت ځوان نسل دا نن چې داسې اجتماعات دي او مساجد دي او مدارس دي د اسلام دا ونه ده او دا شاخونه دي ځوانانو ورونو دې د اسلام ونې ته ستاسو همزوله ورونو د اسلام فدایانو او صحابو دې ونې ته وینې ور واچولې دی په هغې باندې غټه کړې ده دا په هغې باندې رالویه شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی ملګري ټول نوجوانان دي ابو بکر رضی الله عنه چې اسلام راوړي 38 سال عمر فاروق 31 سال عثمان رضی الله عنه 25 کاله علي رضی الله عنه د 10 کالو په عمر اسلام ته غاړه ځوانانو ورکړله د اسلام بیرغ د اسلام جنډه ځوانانو اوچته کړله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی یو ځل نه دو ځله نه درې ځله نه حتی عد 7 مرات اووه ځله ما اورېدلی دی بني اسرائیلو کې یو ځوانو کفل بدماش بدعملو شرابي بالمازو ډاکو قاتل
قتلوا كما ګناه وه چې پکې نه وه لا یتورع عن ذنب د ګناه نه به ډډه نه کوله ولې شباب ځواني وه طاقت و جوش د بدن په ګناه به نیغ ورته یو ورځ وله یو زنانه راله قرض پیسې ترې غوښتلې ده وله پیسې ورکړې ورته ویې ویل چې پیسې در کوم خو ما سره به بدکاري وکړي زنانه مجبوره وه تیاره شو کله چې دواړه یوازې شو بس یو الله دی او دوه دا دي د هیڅ چا یاره نشته زنانه کپړې لرې کړ دی ورنږدې کېده د بدکارۍ دپاره زنانه د لاندې نه ارتعدت وبکت بدن یې ولړزېد او په ژړا شو کوي زنا او جاړي په دې وخت کې هیڅوک نشته نه پولیس او نه ولس یو الله دی او دوه دا کسان دي نو دی ورته وایي اکرهتکې ولې ما په زور راوستې ولې جاړې ما خو نه یې راوستې خپله رالې په رضا باندې تا مطالبه د پیسو وکړه ولې جاړې هغه ورته وایي زنانه جاړم ځکه زه مجبوره وم زه بدې ورځې راغستې وم خو ژړا په دې راځي چې دا داسې کار دی چې ما کله نه دی کړی دا کار زه نن په اول ځل کوم د دې زلمي د دې نوجوان په زړه کې د الله یره راله خوف راغی وایي ته د الله نه دومره یریږي چې په اول ځل زنا سره جاړې ما کړي دي الله د نن نه زما توبه زنانه ته یې وویلې ته معاف زه به تا ته لاس در نه وړم ته زما خور او درکړې پیسې تا ته معاف سحر الله رب العالمین د کفل په دروازه الله د طرفه لیکل شوي ان الله قد غفر للكفل الله کفل وبخه او معافک الله دته معافي ورکړله زمونږ د عمر د ځوانانو دا داسې دی چې موږ نه ګناهونه کیږي کله مو یو ګناه راونیسي کله بله ځوانان ورونو الله ته متوجه شو ځوانانو فتنې تاسو ته متوجه دي د کافرو یرغل او حملې په تاسو دي ډمان چې جوړئ موږ په دې پوهېږو تاسو لیدلي دي چې څلوېښتو نه واوړي او بیا دې ډم شي نه بیا نه ډم کېږي د لسو دولسو کالو نه په ډمتوب روان کې ولې ډم شوې وایي والله سکول کې به مې ترانې ویلې سکول کې به مې دا ویلې زه ځکه ډم شوی هغه قصه لاړه اوس په سکول او کالج او یونیورسټیانو کې باقاعده د میوزیک د فحشا کلاسونه دي وګورئ مخکني ډمان او ډمې چې څومره وي دا ټول بې تعلیمه و لیکل به نه ورتلل او اوسني پړه لیکه ده اف یې کړې ده د بی یې کړې ده د میټرک کړی دی بعضې پکې ایم یې ته ورسي اجړاګان دا په هلکانو کې جوړوي دا بوډاګانو کې نه قبلوي په دې خپلو ځوانانو رحم وکړو ځوانان په دوو وجو ډېر تباه کېږي یو چې مور او پلار یې غافله شي خیر دی هلک دی زمونږ بچی جرم او ګناه کوي نو موږ ډېر ښکلی دلیل وله وایو یاره وایي داسې موږ هم کول چې زمونږ هلکوالي وه یعنې دوی په دې املا باندې موږ وډبو چې شا بسي چې د نه پاتې نه شي مور او پلار چې بچي پرېږدي هغه بچی ته د هغه نه حق غواړې ته د هغه نه اخلاق غواړې او دین تې غواړې چې
چې د 1520 کالو په عمر دی، نه دکاندار، نه تاجر، نه سیاسي لیډر، او تا ولا غټ موبایل د ټچ او د سکرین والا واخست. مه کوه تمه چې د سحر منزله ولې نه راځي، ته ګنهګار یې. مشکل زمونږ دا دی چې په کور کې کم بچی یو څو روپاټې راوړي، هغه د سحر مانځه ته څوک نه راپاسوي چې پلار یې ور روان شي، مور یې ورته وایي ای سړی بېګا ناوخته راغلی دی، ځکه هغه یو څو روپۍ راوړي کور ته. دویم، ځوانان دا د غلطو ملګرو د وجې نه تباه شي. خپلو ملګرو باندې خیال کوه، او ته پلار او ته رور او ته تره او نیکه او دادا او مشر، تم د بچو ملګرو ته ګوره چې د ده دوستان څوک دي. ځکه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی، مرګرتوب، انډیوالي، وروري د مؤمن سره جوړوه. ځوانان کم طرف ته لاړل؟ مخکې یو سړي و یو ښځې وې، او دریم ته به میل فیمیل نو شیمیل اجړاګانو. اوس څلورم مخلوق هغې ته ټامیان وایي. دا هم زموږ په کورونو کې پیدا شي. په الله قسم موږ پښتانه چې د غیرت دعوه کوو، زموږ بچی هلک داسې تنګې جامې اچوي، د دې ملا نه لاندې دومره تنګې دي چې ته پوهېږې نستوړي د هلک تنګ شو، پیزارې د زنانو په شان، بعضې هلکان مزل دا قدمونو سټایل دا هم د زنانو غوندې دي. زما په ګاونډ کې یو هلک زما په شانتې د رنګ نه ډېر تورو، څه وخت پس ما ولید انتهایي ډېر سپین شوی و. ما وویل دا هلک دا څه حساب وشو داسې یو دم سپین شو، دا کومه فروټ خوري، کومه میوه خوري؟ نو ما ته چا ویل چې دوی په مخ باندې کریم لګوي، پوډر لګوي. په الله قسم که زما ذهن منله چې هلکان به په مخونو باندې کریم ولګوي یا به پوډر ولګوي، زما مزغو نه راغستله. ولې دا خو زنانه لګوي. ما ویل سقاوي له لاړو ویښتم واړه کول. نو ما سقاوي والا استاذ ته وویل چې دا هلکان رښتیا پوډر لګوي. نو هغه ما ته راواغستل، او چې کوم یې راته وښودل هغه لا زنانه هم نه پېژندل. ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجابه. په دې باندې ته تعجب مه کوه چې ښځې د سړو پېښې کوي، ښځو نه سړي جوړ شو. وجاړه په دې خبره چې هلکانو نه هم ښځې او جنکۍ او ټامیان جوړ شو. جړا په دې پکار ده، تنګې جامې، چهره د خور او د مور په شان. ځوانانو وخت تاسو ته ګوري، د امت ژوندي زړونه یې، د کفارو په دسیسو کې مه راځئ. عمر دې فیسبوک له مه ورکوه. ستا په وال او ایډیو په پیج کې ټول ډمتوب روان دی. یوم تشهد علیهم السنتهم، ژبې دا ګوته به ګوایي، دا ګوته چې بر او لاندې ځي دا به ګوایي ورکوي چې دا ګناه یې کوله، دا یې کوله. معززو د خپلو ځوانانو خیال وساتو، په دوی باندې رحم وکړو، او الله دې د امت مسلمه په ځوانانو، بوډاګانو، زنانو باندې رحم وکړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وجزاكم الله خيرا وشكرا.